د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. د دې ساعت خبرې ټولګي ته مو زه مینه افغان هرکلی کوم. متقي وایي له نورو هیوادونو د ګلانو شیندلو تمه نه لرو. دغې غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هم په خپلو خبرو کې له ګاونډیانو سره پر ښو اړیکو ټینګار کړی دی. ښاغلي متقي دا څرګندونې داسې مهال کړي دي چې دا وروستیو کې د هلمند سیند د اوبو پر سر د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. ښاغلی متقي وایي که حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ګڼ سفارتونه افغانستان کې شته او ډیرو هیوادونو کې خپل استازي هم لري. نوموړی دا هم وایي له هغه هیوادونو د ګلانو شیندلو تمه نه لري چې تیرو 20 کلونو کې په جګړه ورسره بوخت و. ایران وایي د اوبو حقابه مو حق دی او غواړو یې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې نن یې په تهران کې د یوې غونډې ته وویل موږ د هلمند اوبو څخه د ایران د حقابې مسله له افغان چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې کړې دي او موږ باور لرو چې د 1951 کال د تړون پر بنسټ باید په دې برخه کې زموږ حق په پام کې ونیول شي. هغه څرګنده کړه موږ افغان چارواکو یعنې طالبانو ته ویلي دي چې د اوبو د حقونو مسله د سیاسي بیان له لارې نشي حل کېدی او دا مسله باید د قانوني اقداماتو په چوکاټ کې تعقیب شي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې طالبان باید د ایران پلاوي ته اجازه ورکړي ترڅو له کجکي بند څخه لیدنه وکړي او که نه زموږ پلاوي ته اجازه ورکړي او نه هم اوبه خوشي کړي نو دا به د ایران سختو اقداماتو ته لار پرانیزي. نوموړي وویل د ایران او افغانستان سرحدي سیمو کې نښتې چې د طالب ځواکونو سره رامنځته شوي دا د اندېښنې وړ مسله ده. راین کراکر وایي د ایران او طالبانو ترمنځ ناندرۍ به په سیمه کې د بېثباتۍ لامل شي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر راین کراکر وایي د هلمند سیند د اوبو د ویش یا حقابې پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ ناندرۍ به په سیمه کې د بېثباتۍ لامل شي. نوموړي امریکا غږ ته وویل د ایران او طالبانو تیرو اړیکو ته په کتو سره ویلی شي چې په سیمه کې چې له وړاندې له بېثباتۍ سره لاس او ګریوان ده د نورې بېثباتۍ ویره شته. دغه امریکایي ډیپلوماټ زیاته کړې ده چې طالبان د ایران او یا نورو هیوادونو سیمهییزو سیاسي ملاتړ نه لري. هغه وویل چې طالبانو ښې اعلامیې خپرې کړي خو حقیقت دا دی چې عملي بڼه نه لري او پایله یې دا شوې ده چې افغانستان یو ځل بیا د طالبانو د بېکفایتۍ او د سمې حکومتدارۍ د نشتوالي بیه پرې کړي. ښاغلي کراکر زیاته کړې ده د 25 کلونو وړاندې وضعیت د تکرارېدو ویره شته چې بېثباتي او تاوتریخوالی به رامنځته کړي. طالبان داسې رژیم نه دی چې د خپلو ګاونډیانو ترڅنګ به سوله کې ژوند وکړي. د کراچۍ له زندانه 80 افغان بندیان آزاد او افغانستان ته استول شوي. د نیول شوو افغانانو مدافع وکیل منیزي کاکړ پرون چهارشنبې د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې په دغو بندیانو کې ماشومان هم شامل دي. نوموړي ویلي د کراچۍ او د سند ایالت په بېلابېلو جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې نیول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري په هغو کې د ماشومانو په شمول 80 بندیان افغانستان ته ډیپورټ کړل شوي. دې په عین حال کې وویل چې په پاکستان کې لا هم د بې اسنادو افغانانو د نیولې لړۍ دوام لري. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کونسلګرۍ وایي چې د کراچۍ له بنده خوشي شوي بندیان دوی په بسونو کې افغانستان ته استولي دي. امریکا وایي افغانستان کې مو د طالبانو د دخالت له امله ځینې بشري پروګرامونه ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو او ملګرو هیوادونو لخوا د بشري مرستو د ځینو پروګرامونو د ځنډېدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان متیو میلر د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دغه پروګرامونه یې په غزني، روزګان او غور ولایتونو کې ځنډولي دي. میلر د هغې اندېښنو په ځواب کې چې دغه مرستې به د طالبانو لاس ته نه ورځي وویل متحده ایالات طالبانو ته مالي مرستې نه ورکوي خو ملګري ملتونو، نادولتي موسسو او نورو پلي کوونکو شریکانو او ورته حکومتونو سره په افغانستان کې کار کولو ته دوام ورکوي. د هغه په وینا بشر دوستانه مرستې د افغانستان د خلکو اړتیا ده نه د طالبانو. امریکا او ټول ملګري هیوادونو یې په دې برخه کې کار کولو ته ژمن دي. نوموړي ویلي موږ په غور ولایت کې عملیات وروسته له هغې وځنډول چې د طالبانو لخوا د مرستو د ترلاسه کولو د مخنیوي لپاره د پرله پسې هڅو شواهد ترلاسه شول. مولوي کبیر وایي زموږ حکومت ټولګډونی دی. د طالبانو د حکومت چارسنبالی لومړی وزیر مولوي عبدالکبیر هم د خپلو نورو چارواکو په څیر پر دې ټینګار کړی چې اوسنی سرپرست حکومت یې ټولګډونی دی. د ریاست الوزرا سرپرست عبدالکبیر نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل په حکومت کې د هر قوم او هرې سیمې خلک کار کوي.
نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو تر ټولو لوی شرط د ټولګډونه حکومت جوړول او د ښځو حقونو ته درناوی بللی دی چې د طالبانو لخوا په دې تړاو کومه څرګنده او عملي ژمنتیا نه ده لیدل شوې. خو ښاغلي عبدالکبیر ټینګار کړی دی چې حکومت یې له نورې نړۍ سره مثبتې اړیکې غواړي. مولوي عبدالکبیر وویل هیڅوک داسې ثبوت نشي وړاندې کولی چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد کارېدلې وي. د افغانستان اسلامي جمهوري نظام پخواني ولسمشر حامد کرزي د شمالي وزیرستان اړوند میرعلي سیمه کې د نجونو 2 ښوونځیو کې بمي چاودنې په کلکو ټکو غندلي او دغه ګام یې پوهې سره ښکاره دښمني ګڼلې ده. ښاغلي کرزي ویلي یاده کړنه د علم او پوهې سره ښکاره دښمني ګڼم او د مخربینو داسې شومې کړنې به هیڅکله زموږ د بچیانو په تعلیم کې خنډ او ځنډ رامنځته نه کړي. پخواني ولسمشر ویلي د پرمختګ دښمنان داسې کړنې د دې لپاره ترسره کوي څو زموږ بچیان او په ځانګړې توګه نجونې د علم او کمال خاوندانې نشي او ټولنه مو تل د پردیو محتاجه وي. ایران د خیبر په نوم نوی توغندی جوړ کړی دی چې تر 2000 کیلومتره لرې واټن ویشتلی شي. ایراني چارواکي خپل دغه نوی توغندي ته لوړ کاریدونکی او پوخ نښه ویشتونکې اصطلاح کاروي. د ایران د دفاع وزیر محمد رضا اشیاني نن د می 15 د 2023 کال د توغندي په اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې خبرې کولی شي تر 2000 کیلومتره لرې واټن په نښه کړي او برید پرې وکړي. خیبر توغندی چې د خرمشهر توغندیو د کورنۍ تر ټولو نوی نسل دی تر 2000 کیلومتره واټن ویشتلی شي. د نورو ځانګړتیاو سربیره تاکتیکي ځانګړتیاوې هم لري. ویل شوي چې د دې توغندي او د نورو پخوانیو نسلونو ترمنځ یې توپیر دا دی چې خیبر کولی شي له ځمکې لوړ په فضا کې د خپل سفر په نیمایي کې د برید ځای لا ښه په نښه کړي او لا زیات دقیق شي. درنو اوریدونکو او کتونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځای او تر بیا بلې ټولګې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په یو سپېڅلي رب سپارم. خوشحاله شپې ولرئ.